ولسوالۍ فیض آباد قریه کوکلداش الحمدلله عملیات لیزري شهید کړېدله. میدان وردګو او جوزجان ولایتونو کې طالبانو بې ساري پرمختګونه کړي دي. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې یوه لویه قرارګاه تسلیم شوې او جوزجان کې یوه قرارګاه او 3 پوستې نیولې دي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ کوکلداش سیمه کې طالبانو یوه قرارګاه او 3 پوستې نیولې دي. د مجاهد په وینا په بیګاني برید کې 7 تنه پولیس قتل او دغه راز 12 تنه نور طالبانو ژوندي نیولي دي. نوموړي زیاته کړې 2 ټانګونه 2 آسونه 23 میلاسپکه او درنه وسله او ډیر مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. همدارنګه د میدان وردګو ولایت څخه په یو خبر کې ویل شوي چې طالبانو ته د چک ولسوالۍ مربوط د دښتې لنګر د انتن د اردو د توپچي کنډک قمندان له ټولو عسکرو او وسلو سره تسلیم شوی دی. ځینو سرچینو د تسلیم شوو عسکرو شمېر 40 تنه ښودلی دی، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د 30 تنو په شاوخوا کې عسکر له 6 ټانګونو زیاتو اسلحو او مهماتو سره یو ځای تسلیم شوي. له تېرو څو ورځو راهیسې د هېواد په بېلابېلو سیمو څخه د طالبانو د پرمختګ ولسوالیو او پوځي مرکزونو د نیولو خبرونه ورکول کیږي.